وای ګوره زمونږ دعوت دا ده چې مونږ د یو مجتهد په هغه مسایلو کې چې هغه اجتهادي مسلې دي او په نصوصو کې تعارض وي وای مونږ تقلید کوو. وای دې کې تاسو ته څه اعتراض دی؟ دې باندې اولنی سوال دا دی چې عقیده کې تاسو څه کوئ؟ مثال طور عقیده کې تاسو تقلید کوئ او که نه کوئ؟ بلکې قرآن خاص کر هغه مسایل کوم چې اختلافي هغه خاص کر ذکر کړی دی چې فردوه الی الله والرسول، چې هغه به خاص کر تاسو الله او رسول ته به هغه رد کوئ، ځکه چې هغه مسایل چې کوم ځای هغه کې اختلاف راشي نو اختلاف دفع کول په قرآن او سنت کېږي. قرآن کې راغلی دی الله رب العالمین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و چې هر وچ او لون چې کوم دی هغه موږ په دې کتاب کې بیان کړی دی. الیوم اکملت لکم دینکم، الله رب العالمین فرمایلی چې ما تاسو لپاره تاسو دین پوره کړی دی. دین کې هر څه شته دی. دغه خو د عبد الله بن عباس او صحابه نه د نقل دی هغه چې زموږ تسمه وشلېږي هغه موږ قرآن او سنت نه ثابتو. خو شیخ صاحب دوی دا بلوا جوړه کړې ده کنه چې کوم نصوص کې تعارض یا اجتهادي مسلې هي د یو څو مسلې شته چې امام صاحب حل کړي ټول امت منودلی د نصوص کې تعارض ټول امت هغه تعارض نه د فکرې امام صاحب د فکرې او موږ منود چې کوم مثال نه دوی پیش کولای شي. دا خبره چې څوک چې اتباع او تقلید یو شی دی دا خو ډیر د وایم چې ډیر کمزوري خبره ده. اهل علم خاص کړل هغه دا پکار دي چې هغه د خبره نه کوي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم ورونو د رڼا سټوډیو پودکاسټ ته یو ځل بیا تاسو ته خوش آمدید. محترم ورونو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ په دې سټوډیو کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو، هغه موضوعات چې مسلمان د پاره د فائدې وړي. نو په دې سلسله کې موږ شیخ صاحب ګوهر ته هر دعوت ورکړی چې هغه راشي ان شاء الله یو موضوع چې تقلید په موضوع باغ سره خبرې کېږي. ان شاء الله شیخ صاحب ګوهر تاسو ته هرکلی ویو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جزاکم الله خیر واحسن الجزاء. ان شاء الله تعالی په دې موضوع باندې ان شاء الله تعالی موږ خبرې کوو. دا یو مهمه موضوع د تقلید چې کوم دی ځکه چې دې کې عوام خواص علما طلبا ټول پکې اخته دي او دا یو عامه بلوا ده په ټول امت کې په کار ده چې د دې وضاحت وشي چې د دې څه حکم دی. شیخ صاحب محترم دا بعضی وخت کې په مناظرو کې په دغه موضوع باندې خبرې وشي خو داسې خلکو یې واضح ونه شي ځکه هلته شور جوړي، هلته شغب جوړي، هلته جانب مقابل غواړي چې عوام په دې خبرو باندې پوه نه کړي. نو زه به د هغوی چې کوم مقلدین چې کومې خبرې کوي هغه به راخلم او غواړو به د جوابونه به تاسو نه ترلاسه کړو. ګوره هغوی شیخ اول کې دا دعوه ږدي که نه وایي ګوره زمونږ دعوت دا ده چې مونږ د یو مجتهد په هغه مسایلو کې چې هغه اجتهادي مسلې دي او په نصوصو کې تعارض وي وایي مونږ تقلید کوو. وایي دې کې تاسو ته څه اعتراض دی؟ وایي دې کې به تاسو جواب کوئ شیخ صاحب؟ جزاکم الله خیر. دا دعوه چې کوم دی کې دی د دعوه کې ډیر شیزونه داسې دي چې هغه وضاحت پکاري دی. چونکې مناظرو کې شور ډیري هلته کې د خبرو وضاحت ونه شي نو دا خبرې مجملې پاتې شي، یعنی دا خبرې تشریح سم ونه شي نو عوام په دې خبره باندې پوه نه شي. ګوره دوی دعوه دا یک دي چې مونږ په تقلید په فروعي مسایلو کې کوو. دې باندې اولنی سوال دا دی چې عقیده کې به تاسو څه کوئ؟ مثال طور عقیده کې تاسو تقلید کوئ او که نه کوئ؟ دا یو سوال دی. اوس که دوی وایي چې مثال تقلید مونږ عقیده کې نه کوو نو مونږ وایو چې په کم دلیل نه کوئ؟ دلیل څه دی په دې باندې چې عقیده کې تقلید نه کوئ تاسو؟ که څوک وایي چې تقلید په عقیده کې موږ ذکر نه کوو چې قرآن کې د اتباع د قرآن او سنت حکم دی نو قرآن کې د اتباع قرآن کې چې اتباع راغلی ده نو هغه صرف په عقایدو کې نه ده راغلی، هغه په فروعو کې او هغه په مسایلو کې که هغه منصوص علیها وي که غیر منصوص علیها وي او که چې هغه مختلف فیها وي او که نه وي نو په ټولو کې چې کوم دی هغه اتباع حکم راغلی دی. بلکې قرآن خاص کر هغه مسایل کوم چې اختلافي هغه خاص کر ذکر کړی دی چې فردوه الی الله والرسول، چې هغه به خاص کر تاسو الله او رسول ته به هغه رد کوي ځکه چې هغه مسایل چې کوم دی هغه کې اختلاف راشي نو اختلاف دفع کول په قرآن او سنت کېږي. نو دې دعوه کې یو خدا خبره نشته چې مثال طور پر عقیده کې مونږ تقلید کوو او که نه کوو، بل دا دی چې مونږ دی وایي چې مونږ صرف په هغه منصوصي مسایلو کې تقلید کوو، غیر منصوصي مسایلو کې تقلید کوو. نو دا خبره هم صحیح نه ده ځکه چې نص چې کوم دی قرآن او سنت چې کوم دی هغه کې هر څه موجود دي،
هر څه لکه مثال د هر مسله چې کوم دی د اخی ماخذ قرآن او سنت دی. قرآن کې راغلی دی الله رب العالمین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و چې هر وچ او لون چې کوم دی هغه مونږ په دې کتاب کې بیان کړی دی. الیوم اکملت لکم دینکم، الله رب العالمین فرمایلی چې ما تاسو لپاره تاسو دین پوره کړی دی. یعنی دین کې هر څه شته دی. دغه خو د عبد الله بن عباس او صحابه نه د نقل دی هغه چې زموږ تسمه وشلېږي هغه مونږ قرآن او سنت نه ثابتو. نو دیو وایي چې مونږ په مسائل کم مسائل چې منسوسي نه دي په هغه کې مونږ تقلید کوو. نو دا خبره صحیح نه ده. بل دا چې مونږ وایي چې کم مسایلو کې چې نس نشته په هغه کې تاسو تقلید کوئ، نو د چا تقلید کوئ؟ مثال کے طور یو عامي سړی دی هغه به د امام صاحب تقلید کوي او کنه خپل د جماعت د مولا تقلید کوي. نو کدی وایي چې مونږ د جماعت د مولا تقلید کوو، نو دا خو ټول اتفاقی خبره ده چې دا دیوم ناروا غني او بلکې هر سړی دې ته تیاریږي چې امام تقلید به وکړي. نو کدی وایي چې مونږ د امام صاحب تقلید کوو، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا غي تقلید کوو. نو مونږ وایي چې امام ابو حنیفه خو په فارسی خبرې کړې دي یا په عربی خبرې کړې دي، نو په هغه باندې امي سړی څه پوهیږي لکه څنګه چې په قرآن او سنت چې کوم عربی باندې راغلي دي په دغه عربی باندې خو دغه راغلي دي سنوم دي د امام صاحب عبارت هم په دغه عربی کې دي. نو یو سړی چې په قرآن او سنت نه پوهیږي نو هغه په امام صاحب په عبارت خبرې پوهیږي. دغه شانتي دی دعوا کې نورم ډیر ابهامات دي، لکه په دې دعوا کې دانشته دي چې مثال تور دین علاوه د مسائل نه علاوه په نور شیزونو کې به چا تقلید کو. لکه مثال نور فنون هم دي کنه، لکه منطق دي، دغه شانتي نحو ده، صرف دي، بلاغت دي، علم المعانی دي، د ټول فنون دي. نو دي کې به چا تقلید کو؟ اوس که به دې ټولو کې د امام صاحب تقلید کو، مثلا اصول حدیث دي، اصول فقه ده، په دې کې ټولو کې د امام صاحب تقلید کو، نو دا خو تاسو دعوا کې ذکر نه کړل. او کدی کې د امام صاحب تقلید نه کو نو د بل چا به تقلید کو، دا هغه د لپاره بل څوک وټاکو. اوس که چېرته څوک وي چې مثال کې طور په د هر فن کې د فن ماهر تقلید کو، دین موږ سوال دا کوو چې ول امام صاحب په دې نور فنون ماهر نه او کسه چلو که چېرته هغه په دې نور فنون کې هم ماهر نو هغه تقلید تاسو ولې نه کوئ؟ خاص کر په عقیده کې لکه امام ابو حنیفه چې کوم عقیده ده دیو اکثر خلک څوک چې د دعوا لري چې موږ د امام ابو حنیفه تقلید کوو په فروع کې، نو هغه عقیده کې د ابو منصور ماتوریدی یا د اشاعری تقلید کوي. نو موږ دیو سوال کوو چې آیا تاسو د عقیده کې د امام صاحب تقلید ولې نه کوئ؟ څه وجه ده چې امام صاحب عقیده غلطه وه او کنه امام صاحب عقیده صحیح وه تاسو صحیح لار ولې پرېښې ده؟ نو دا یو سوال دی نه. نو داسې نور ابهامات دي په دې دعوه کې ډېر چې هغه دغه کول غواړي. بل دې دعوه کې دی وایي چې مونږ تقلید کوو، نو کوو مطلب هم صحیح دلیل نشته، صحیح خبره نه ده. ولې کوو خو تاسو مستحب ګڼئ دا کول، تاسو فرض غنئ دا، تاسو واجب غنئ او که تاسو غنئ. کدی وایي چې مونږ تقلید په دغه کې په فروع کې دا واجب غنو، نو مونږ وایي چې تاسو په نس خو واجب دي ته ویل کېږي چې ما ثبت بدلیل ظنی فيه شبهه، هغه چې په دلیل ظنی سره ثابت دي په هغه کې شبهه وي. نو مونږ تاسو ته وایو چې تاسو د آیت نه استدلال کوئ چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، نو دې آیت کومه شبهه ده چې تاسو دې ته واجب وایي؟ دویم کچرته بیا تاسو واجب وای نو د آیت نه تاسو د آیتونو تاسو استدلال نشو کولای. ولې د آیتونو کې امر راغلی د امر راځي د لپاره د فرضیت، هغه د وجوب د لپاره نه راځي، هغه د فرضیت د لپاره راځي. نو په کار دا چې دا شیزونه تقلید په تاسو فرض غنل او دا چې چا نه کولې په هغه دی تاسو کفر فتوا لګولې. شیخ صاحب په دعوه کې ماته یو نقصان دا مخکره ګوره دوی وي چې مونږه په نصوصو کې چې تعرضي یا په اجتهادي مسلو کې تقلید کوو. نو سوال لري چې نصوصو کې تعرض نه او اجتهادي مسلې نه پاره کې بس کوو، نو هغه کې هم دا خبره کې لکه عقیده کې چې تاسو سوال وکړو چې نه تقلید پاره کې نه کیږي. او شیخ صاحب دوی دا بلوا جوړه کړې ده ګان چې کوم نصوصو کې تعرضي یا اجتهادي مسلې اې د یو څو مسلې شته چې امام صاحب حل کړي ټول امت منودلی، د نصوصو کې تعرضي ټول امت هغه تعرض نه د فکړې امام صاحب د فکړي او مونږه منو د کوم مثال نه دوی پیش کولی شي. دا ډیر خسته ته پوسو کو تاسو د کې دا چې کوم مسلې د دوی کوم خبره کوي لکه مثال امام صاحب تعرض د فکړي او مونږه هغه منو. مونږ وایو چې اول خو یو خو تعرض بستا په ذهن کې راغلي، ته تعرض خو د شي د چې هغه یو شخص راځي بل شخص لپاره تعرض نه هغه کې دغه چې هغه لپاره یو شی واضح وي، نو دا خو ستا په ذهن کې راغلي. که ستا ذهن کې راغلي نو امام صاحب تعرض د فکړي یا خو به قرآن او سنت باندې او یا په خپل رائے او اجتهاد باندې چې هغه باندې قرآن او سنت دلیل نه دي. که چېرته قرآن او سنت دلیل نو خبره د قرآن او سنت د وجه نه منل دي ته خو تقلید نه ویل کېږي. او که چېرته خبره تاسو امام صاحب خبره منئ بغیر دلیل نه نو بیا خو تعرض اقا شانتي شته دی، هغه خو دفع شوی نه دی اصل کې. دویم دا دی چې دی وایي چې امام صاحب تعرض دفع کړی دی. مونږ وایو چې کوم یو کساس وایي چې دغه د اسم د قرآن کې آیتونو کې تعرضونه راغلي دي، عام آیتونه شته دي، اطلاق شته، تقییدونه راغلي دي، کوم ځای کې امام صاحب د تعرضونه دفع کړی دی؟
کم تفسیر دی چې امام صاحب چې هغه ادي کې د تعارضونو د تفسیر چې کم دی د فکړی دي نو دام خبره هم خطا ده. بل دا چې مونږ وایو چې صحیح دی کنه که امام صاحب نه یو شی ثابت شي په صحیح سند سره چې هغه یو تعارض د فکړی او په هغه دلیل هغه مونږ در سره ملو مونږ چا د دلیل خبره نه رد کو چې به دلیل خبره یو هغه باندې قرآن او سنت دلالت نه کوي نو دغه خبره بیا مونږ نشو منلی. لکه محترم ملګرو تاسو ګوره شیخ صاحب د خبرو مطلب دا دی چې ګوره تاسو یو دعوه کې خودله دا دعوه مول نیمګړې ده ته وایي چې موږ په نصوصو کې تعارض موږ تقلید کوو اجتهادي مسلو کې تقلید کوو نو سوال دی چې په عقیده کې څه کې دا جواب به ورکوي یا مثال په نصوصو کې تعارض نه هلته به څه کوو هلته به داسې وایي چې موږ تقلید نه کوو. دا فایده شیخ صاحب موږ ته بیا په دې کې روزي چې دوی وایي چې تقلید او اتباع دا یو شی دی د دې کې موږ ته روزي ځکه روزي چې دوی وایي چې موږ په نصوصو کې چې تعارض تقلید نه کوو نو دویم لفظ چې کوي هغه کوم لفظ استعمالوي. دا خبره چې څوک چې اتباع او تقلید یو شی دی دا خو ډیر د وایم چې ډیر کمزوري خبره ده. اهل علم خاص کړه هغه دا پکار دي چې هغه د خبره نه کوي. ولی ګوره اتباع او تقلید کې ډیر فرقونه دي. اتباع په منسوسي او غیر منسوسي ټول مسایلو کې کیږي او تقلید صرف په غیر منسوسي مسایلو کې لکه څنګه چې دیو دعوه یې خده بل اتباع په فروع عقاید په ټولو کې کیږي او دیو صرف فروع کې تقلید کوي نو پته دا ولګي چې دیو فروع دغه کې کم اصولي مسایل دغه کې تقلید نه کوي کنه هغه کې خو اتباع کوي. دغه شانت اتباع الله او رسول ټولو کول شي ټول لازم ده الله او رسول اتباع کول لازم ده په ټول خلکو باندې نو تقلید چې کوم دی هغه د هیڅ لازم نه ده. بل دا چې اتباع امر چې کوم دی هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی دی نو څوک دا ویلی شي چې اعوذ بالله چې تقلید امر نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی چې تقلید وکړي نه داسې نه شوی. دغه شانتي مونږ وایو کدا اتباع او تقلید یو شي نو امام صاحب د چا اتباع کوو که نه کوو اوس مونږ دا سوال کوو که امام صاحب اتباع کوو نو هغه مقلد شو ځکه اتباع او تقلید خو یو شی او که امام صاحب اتباع نه کوو نو یو سړی اتباع د قرآن او سنت نه کوي تاسو هغه پسې ولې راوړئ دا خو ډېر غلطه خبره ده. ډېر داسې نور هم فرقونه دي د اتباع او تقلید تقریبا 100 پورې فرقونه دي چې د علماو کړي دي چې دا خبره صحیح نه ده چې اتباع او تقلید یو شی دی. بل شیخ صاحب ګوره دوی دا دعوه کېښودله چې موږ په نصوصو کې تعارضي یا منسوسي مسلې کې تقلید کوو فرض کړه دا دعوه سره موږ ومنله دوی دا دلایل هم شروع کړه که نه دوی وایي چې دا تقلید چې موږ د قرآن او حدیث نه ثابتوو. اوس ګوره سوال لا دی چې دوی دعوه یو عامه کېدي عامه او دلیل راوړي د یو خاصې مدعي دپاره نو اوس ګوره دوی چې وایي چې تقلید په اطیع الله او اطیع الرسول باندې د امام صاحب په خلکو باندې فرض شوی دی نو دا حکم بیا صحابو ته متوجه نو هغوی دې نه څنګه مستثنی شو دې جواب به دوی څه کوي؟ جی بالکل دا یو مهم سوال دی. ګوره کدی وایي چې مثال مونږ تقلید چې کوم دی هغه په دې آیت نه ثابتو چې اطیع الله او اطیع الرسول واولی الامر منکم نو ټولو نه اول اولی الامر خطاب چې کوم دی هغه صحابه په زمانه کې شوی دی نو صحابه د آیت باندې څنګه عمل کړی هغه د چا تقلید کړی. بل دا چې د خبره د ټول خبره په دې متوجه دي چې امام صاحب لا پیدا نو لکه مخکې تعارض خبره هم تېره شوله چې د تعارض چې راتله نو د چا دفاع کوو او بل دا چې چا چې دفاع کوو نو خلکو د هغې تقلید کوو نو امام صاحب د هغې تقلید ولې نه کوو. امام صاحب کو مثال کے طور پر یو شل کلنې کې بالفرض یا مثال کے طور 10 کلنې کې هغه مجتهد شوی دی هغه نه مخکې خو هغه مجتهد نه وکړه هغه چې طالب نو هغه د چا تقلید کو. دا مهم سوال دی په دې باندې چې امام صاحب په وړوالي کې د چا تقلید کو او که امام صاحب د یو کس تقلید کو تاسو د هغې تقلید ولې نه کوئ دا سوال دی. نو او بل دا چې دا تاسو د عموم خبره وکړله چې د دعوه عامه ده او دلیل خاص دی دا بالکل صحیح خبره ده. دعوه چې کوم دی هغه عامه ده چې مونږ تقلید کوو د مجتهد او چې دغه دی دلیل چې کوم نه د دعوه خاصه ده او دلیل عام دی وایي چې دلیل کې خو اولي الامر راځي اولي الامر ته خو هر اولي الامر تقلید خو نه کوي که نه ته خو صرف د امام صاحب تقلید کوي او په هر مسله کې د هغې تقلید کوي فقط او تاسو خو دومره پورې ویلي دي چې خلکو الله دې معافي وکړي چې د مذهب نه چې سړی وځي نو هغې له به دورې ورکړی شي هغه به تعذیر کړی شي ځکه چې هغه مذهب پرېښوستو. اوس مخکې ورځ یو غایبانه جنازې یو مسله راغلې ده هغې کې هم ډېر خلکو کلیپ وکړو ډېر خلکو وغوښته چې جو جنازه وکړي د یو سړي خو دوی منع کړه چې دا زموږ مذهب کې نشته قرآن او سنت نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي دي خو دا زموږ په مذهب کې نشته دې وجې نه منع کړه خلک. شیخ اوس ګوره دوی دعوه کېښودله چې موږ په نصوصو کې تعارضي یا اجتهادي مسلې موږ پکې تقلید کوو نو آیا موږ سره داسې مثالونه شته چې موږ یې دوی ته ورکړو چې نه لکه تاسو ویل دوی د دعوې نه هم نشي وتلی چې ګوره موږ تاسو ته داسې مثالونه پیش کړو چې نس موجود دی تاسو بیا هم تقلید کوئ نس موجود دی بیا هم تاسو خپل مذهب نه پرېږدئ داسې مثالونه شته شیخ لکه فرض کړه دوی په دې مانځه کې جنت صورت فاتحه نه لولي ثنا لولي دا ولې کوم دلیل باندې داسې نور مثالونه که تاسو پیش کړئ؟ بالکل داسې ډېر شي مسایل دي چې
په منسوسي مسله کې دیو تقلید کړي دی یو نص مسله راغلی دا قرآن او سنت یو مسله واضح راغلی دا او دې پاګه کې تقلید کړي دی لکه مثال دغه جنازه په مانځ کې د فاتحه مسله ده فاتحه نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده هغه ویل ده انو هغه نقل ده اوس دیو چې نه وای فقط دیو جن نه وای چې د په مذهب کې نه راغلی اوس وګور دا منسوسي مسله ده په دې کې دیو تقلید کړي دا شانتي صرف په دې باندې اکتفا نه ده چې صرف ثناء ویل نو خبره ختم شو بلکې هغه کې داسې الفاظ چې هغه د امام حنیفه او د صاحبین هم نقل نه دي لکه وجل الثناء او کا شو یا داسې نور لفظ شو په جنازه کې دی وای نو دا یو غیر منسوسي مسله ده او یو بدعت دی په هغه په سیدو روان دی او دا هغه په تقلید کې روان دي دا شانتي په هر ځای کې داسې مسائل راغلي دي چې هغه لکه غوګونو تاغوت وړل لکه تکبیر تحریمه په وخت کې دی وګونو د نرمۍ چې کوم ده دی لغوت وړي نو دا اوس په هیڅ مذهب کې نشته نه په امام سے ویلي دي او نه بل چا ویلي او دا څه شی دی ما تا نه اورېده تا بل نه اورېده بل داسې تقلیدا دا خبره روانه ده نو داسې ډېر مسلې دي چې هغې نس مقابله کې دی تقلید نس دا وایي چې اوږه پورې لاس اوچت کا او دوی غوږونو له لاس وړي نو دا اوس دغه دی د نس مقابله کې تقلید دی دغه شانتې ډېرې مسلې داسې دي لکه په اصولي مسایلو کې چې دیو نس مقابله کې تقلید کړي دي نس دا وایي چې اطمینان په رکوع سجده کې فرض دی اطمینان په رکوع سجده کې فرض دی الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا دا الفاظ ویلي دي په صحیح حدیثونو کې نو دی وایي چې اوس نه بس امام چې په مذهب کې نه دی راغلی نو دی وجه نه دی هغه نه مني دا وجوب دا هغې نه مني دغه شانتې ډېر مسلې دي نور هم چې د هغې مثالونه کتاب او سنت کې پیدا کولی شي لکه شیخ صاحب ویل ګوره کنه چې ته دعوه کېدې نو په خپله دعوه خو هم درېږه نو ته اوس مثال وایي چې دا پټی زما دی بیا وروسته وایي چې دا پټی چې نه دا ټول پېښور زما دی بیا ورپسې وایي چې ټول پاکستان زما دی نو ستا دعوه چېرته دی او خبرې چېرته اوس ګوره لکه شیخ صاحب ویلې چې ته دا دعوه لرې چې زه په نصوصو کې چې تعرض تقلید نه کوم نو لکه مخکې چې اعتراض وشو چې ته یو رکعت وتر ولې نه منې یو رکعت وتر په حدیثو کې نقل دی 15 رکعته وتر ولې نه منې دا خو په نس کې راغلی دې سره په مقابله کې تا سره حدیث هم نشته چې لکه زه 15 رکعته نشته نورو مسلو کې خدا وایي چې موږ سره هم پکې څه شته دی اووه رکعت هم داسې بعضې نور شیخ صاحب اوس به راشو دوی دې خبرې ته چې ګوره موږ سره خو دلیل دی اولې موږ دعوه ولیدله چې دعوه کې هسې هېڅ هم نشته دی دعوه یې د 2 روپو دعوه نه ده او چا چې دعوه واضح نه که منقه نه که هغه مخکې تللی نه شي خو دوی وتلی نه شي د دعوې نه خو زه دوی وایي چې اوس موږ سره دلیل دی دلیل څه اطیعو د تقلید د اثبات دپاره د امام د تقلید دپاره څه اطیعو الله و اطیعو الرسول او الامر منکم دا پیش کوي چې لکه دې نه زموږ د امام صاحب تقلید ثابت شو دې نه ثابتېږي که نه دې کې نورې قصې دي دا دیو چې کوم دلایل پیش کوي په تقلید په باب کې ټول اولنۍ خبره موږ دیو نه دا تپوس کوو چې دا دلیل ته تقلید دپاره پیش کوي که امام صاحب پیش کړي که دوی وایي چې موږ پیش کوو نو موږ وایي چې تاسو خو مقلدین یو مقلد کار استدلال نه دی صحیح دی او مقلد کال دا دی چې هغه صرف د امام صاحب قول نقل کوي اوس ته دې آیت باندې د امام صاحب قول نقل کړه چې دا آیت په تقلید کې نشته یو خو ټول ناول دا خبره مونږ دیو نه غواړو دویمه خبره دا ده دې آیت نه استدلال ډېر بعید ځکه دی چې آیت چې کوم دی هغه صحابو ته شامل هغه تقلید نه ده کړی هغه دې باندې عمل نه ده کړی داسې چې څنګه چې دیو کوي ها دویم دا چې آیت متوجه امام صاحب ته ولل امر حکم امام صاحب ته متوجه حالانکه امام صاحب بیا هم په هغې باندې عمل نه ده کړی ځکه چې هغه تاسو په نسبت باندې مقلد نه و نو هغه د آیت باندې عمل ونه کړو کنه چې مقلد نه نو عمل ونه کړو نو تاسو څنګه په دې باندې وایي چې موږ عمل کوو بله خبره دا ده چې آیت کې اطیعو لفظ راغلی دی اطیعو او تقلید کې فرق موږ مخکې فرقونه بیان کړ هغه فرق دی بل دا ده چې اطیعو په قرآن کې چې کوم دی هغه مطلق راغلی دی چې اطیعو اطاعت وکړئ مطلق اطاعت وکړئ او تاسو صرف په عقیده کې تقلید کوئ تاسو صرف په فروع کې تقلید کوئ او فروع کې چې کوم غیر منسوسي مسائل دي او په غیر منسوسي کې کوم چې متعارض فيها دي په هغو کې تقلید کوئ او حالانکه اطیعو آیت مطلق راغلی دی بل دا چې اطیعو موږ مخکې وویل چې امر راځي دپاره وجوب د فرضیت لکه اقیموا الصلاة په شانتي څنګه چې مونځ فرض دی دغه شانتي بیا تقلید هم فرض شي ځکه چې اطیعو امر راغلی دی بل دا چې اطیعو کې خو دا نشته دی چې اطیعو نعمان بن ثابت داسې هم نشته بلکې اطیعو د اولی الامر منکم هر اول الامر تقلید بکې اوس سوال دا راځي چې د آیت باندې عمل خو داسې کېږي چې هر چا هر خبره وکړله ته اطاعت وکړي نو بیا به ستا په اطیعو باندې عمل به راشي دا آیت باندې به ستا استدلال به الله صحیح شي حالانکه داسې خو دوی ونه کوي دوی خو چې مري هم خو بس وایي چې خپل مذهب به نه پرېږدي او دې نه به نه اوړي نو دا استدلال ډېر وجوه سره غلط دی د دوی د دعوې نه هم غلط دی د دوی دعوه چې کومه ده هغه بل څه ده او دلیل چې کوم دی هغه بل څه وایي
شیخ لکه دې آیت شان نزول چې امام ابن کثیر رحم الله علیه کله چې صحابه په یو سریه باندې تلي او امیر ورته ویل چې او لرګي راوړي اور بل کوي او ځان نو وسېږي نو بعضو پکې ویل چې خبر به ومنو بعضو نه. نبی سم د چې کله خبر راغی ورته ویل چې د مخلوق طاعت مو کوو نو تاسو د مخلوق طاعت نشته د الله په نافرماني کې وایي د دوی باندې دا آیت بیرته رد نه دی. دې آیت کې رد رستو آیت کې الله رب العالمین فرمای فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول چې کا تاسو جو شي کې اختلاف راشي نو تاسو هغه شی الله او رسول ته رد کوي یعنی الله او رسول ته هغه قرآن او حدیث کې هغه مسله وګوري دا هغه سهل په قرآن او حدیث کې وته هغه باندې عمل کوي نو دا اوس دی باندې رد اوس موږ دی ته وایو چې تاسو په تقلید واجب وایي په خلکو باندې نو تقلید خو خدای چې قرآن او حدیث ته نه ګوري او الله تعالی وایي چې قرآن او حدیث ته رد کول لازم دي فردو امر دي لپاره د وجوب یعنی فرض دي دا خبره اختلاف په ټیم کې چې تب هر خبره کتاب او سنت ته رد کې دا به باندې لازم ده او تاسو دین خلق منع کوي دا آیت بیرته په دیو باندې رد دي بلکې په تقلید په باب کې قرآن او سنت کې څه یو عقلي دلیل هم نشته چې څوک تقلید په باب کې پیش کړي عقل هم دا تقاضا ده چې تقلید سره ونه کی ځکه چې عقل دا وایي چې بغیر د دلیل نه آنکھیں بند کرके سترګې پټې کې او ته چا پسې روان شي د عقل هم د استانه مني بلکې ډیر خلک دسي دي چې هغه په دنیوي امور کې د چا پسې پټو سترګو نه دي پاتله دین هغه باندې جنت او هغه باندې ثوابونه بنا دي. شیخ صاحب لکه دا آیت اوس مثال موږ راواخیسته اطیعوا الله واطیعوا الرسول ګوره د الله سره طاعت شته د رسول سره ولې امر سره د طاعت نه لفظ ذکر کړ دی بس سوچ کېدلی چې د مقلدین په دې پوي کومنګ چې الامر سره اطاعت ذکر نه دی چې ګور یو دلایل اصلیه یو دلایل طبيعیه دا نور خبره چې کوم دي د مخلوق خبره چې کوم دي د تابع دي د الله او د رسول خبره اتیو دا سره مستقل ذکر کړي چې دا مستقل اطاعت نشته او د الله او رسول اطاعت چې کوم دا مستقل دي او هغه باندې الله رب العالمین حکم هغه به هر حال کې کوي مخلوق تابعداري به الای لکه څنګه چې تاسو مخکې حدیث وایي چې لا طاعت المخلوق فی معصیه الخالق چې مخلوق تابعداري په معصیت کې نه هغه صرف او صرف هغه په کوم خبره باندې دلیل کوم خبره باندې قران او سنت هغه سپورټ کوي هغه خبره کې به ته هغه خبره شیخ اوس مثال دا آیت دوی رخلی چې لکه د امام صاحب تقلید په موږ باندې ضرور دی او دا موږ پیش کو او دې موږ ته مثال مسلې به حل کړي د آیت لاندې نو دا آیت خو تاسو لکه مخکې چې ویل دا خو شامل له هر اول الامر ته نو دوی دا تخصیص بیا په کوم معنی کې چې نه صرف امام یا سلور یاد کې سلور خو سلور کې به یو د دریو د طلاق ورکړي نو دا هم د دوی د خبرې باطلواله نه دي. نو اوس دا یو مهم سوال دی چې موږ دوی ته وایو چې کچرته الامر کې د نور امامان هم داخل شي نو درې حصے نافرمانی تاسو د آیت کړی دی ځکه چې څلور امامان دي درې حصے نافرمانی تاسو د آیت کړی دی درې الامر تاسو پرې خدي یو پسې رواني او کچرته دا نور داخل نه لکه څنګه چې تاسو بیا د امامانو ګستاخی راځي لکه څنګه چې تاسو خلک وایي چې د اهل حدیث سلفیان چې کوم دي د امامانو ګستاخی د اصل ګستاخی خدا دا چې ته یو سړی یو خبره هم نه مني یو سړی عالم غنې په دین کې هغه مجتهد غنې او هغه یو خبره په دین کې نه تنه منه دا اصل ګستاخی ده نو د آیت کې د امام صاحب تخصیص باندې څه دلیل نشته بل بعض خلک دا دعوا کوي د آیت کې وایي تخصیص باندې اجماع ده وایي اجماع ده په دې باندې چې امام صاحب په تقلید باندې اجماع ده چې فروع کې تقلید د امام صاحب کوي نو مو وایي چې اجماع د چا ده تاسو په خپل اجماع ماته کړی چې سلول مذاهب حق نو هر چا د پاره د خپل امام تقلید کول پکار دي کنه بیا خو اجماع نشو بل اجماع د مجتهدین وای او مجتهدین سره تقلید منی نه تاسو مجتهدین باندې تقلید سره لازم وای نه تاسو ټول مقلدین او مقلدین اجماع سره معتبر نه نو دا خبره هم غلطه ده چې امام صاحب تخصیص په دې آیت کې نشته بل شیخ مثال اوس دوی د باید ذکر کړی مونږ د دعوی په زمر کې دام پیش کړی چې دوی دا دعوه پیش کړي دوی چې مونږ د امام صاحب مجتهدی مسلې منو او د امام صاحب د تفسیر شته چې د امام صاحب یا متون الحديث د امام صاحب یا مثال شرح د امام صاحب یا مثال د عقیده کوم کتاب د امام صاحب ته شته چې لکه یو عامل هغه ته رجوع کی د امام حنیفه مکتوب کتابونه چې کوم دی هغه نشته مکتوب کتابونه چې کوم دی هغه نشته صرف یو کتابونه دوه هغه ته منسوب دي لکه یو فقه الاکبر دی او یو فقه الابسط دی دا دوه کتابونه امام صاحب ته منسوب دي چې دا امام ابو حنیفه د عقیده په باب کتابونه په هغه کې چې کوم عقاید ذکر دي په هغه عقاید باندې د خلق عمل نه او الټا د خلق لمون ته دا وایي چې تا کتابونه د امام صاحب نه دي موږ وایي چې دا دوه کتابونه فقط دي چې دا دوه نه دي دی ورته هغه رد کوي
نو د امام سے مکتوب کتابونه نشته دي او روایت شته دي سم مثال تور د سي احادیث بعض په غیر نقل دي اگر که محدثینو په دغه باندې یا صحیح یا ضعیف هغه به خبره ده خو یو څو روایتونه د هغه نقل دي او بل دا چې د امام سیبنا فقهي اقوال چې کوم دي هغه نقل دي او هغه هم د شاګردانو نقل کړي دي بیا هغه محدثینو خبره ده چې هغه فقهي اقوال سند څنګه دي هغه صحیح سند سره د امام سیبنا ثابت دي او کنه دي دا د حدیثي تقریر ته محتاج دا خبره چې دا جرح او تعدیل بدی وشو بل شيخ دوی پیش کوي فسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون وتقلیدو کې امام صاحب کتا سن پوي دا دایمانه دا کنه بل څه معنی لري نو دا خو اسی تحریف د قرآن کې څوک چې دسی تفسیر کوي د آیت فسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو فسالو خو خطاب مخکې اکه خبرې دي چې فسالو خطاب صحابه ته دي صحابه څنګه سوال کړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو هم سوال د نبی صلی الله علیه وسلم نه وکړئ دسی ک مثال تر اهل ذکر چې کوم دی هغه ټول اول نبی صلی الله علیه وسلم په کې داخل دي نو هغه نه پکار دي سوال وکړي بل دا چې اقا مسلې دی په دې آیت کې استدلال بیا هم تام ځکه نه دی چې فسالو کې امر راغل امر راځي د لپاره وجوب او تاسو تقلید واجب غنئ بلکې د علماء لیکلي دي چې واجب لغیره دی او واجب په نفسه نه دی واجب د غیر د وجه نه دی چې هغه د اتباع شهوات دي چې د شهوت تابعداري نه رانشي دی وجه مو تقلید واجب کړی دی وای نو واجب لغیره کړي او آیت دا وای چې تقلید دی فرض پوه فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون بل دا چې کومه مسله چې تنه پويږي نو هغه کې خو تاسو کا په چې کم پويږي نو هغه کې بسکه که تقلید کا سوال شي نو بیا په د کم چې پويږي بیا خو تقلید ختم شو کنه چې یو سړی یو مسله باندې یو پیر پوي شو سوال دی وکړو مسله باندې پوي شي بیا تقلید ختم شي بیا تقلید نو بیا غیر مقلد شي بیا او بل دا چې موږ دا وایو چې سوال کول تقلید نه فسالو سوال او تقلید کې فرق دی ولې سوال کول حکم نبی صلی الله علیه وسلم ته هم شوی دی چې ته د اهل کتابونو ته پوښتنه وکړه ولې نبی صلی الله علیه وسلم د اهل کتابو تقلید کو تقلید کوم شوی دی نه بل دا دی چې تقلید سوال ځکه تقلید نه دی چې سوال تقلید شي نو سوال خو استاد نه هم کوي د مور پلار نه هم خلک سوالونه کوي د اهل علم نه د جماعت مولا نه هم خلک سوالونه کوي نو هر چا نه سوال کول د تقلید شي نو بیا خو د هر چا تقلید راغی د جماعت مولا تقلید د مور پلار تقلید پکې راغی دغه شانتي سوال کله کله خلک د کشر نه هم کوي د کشرانو تقلید نو سوال او تقلید کې فرق دی اصل کې تقلید معنی باندې ځان پوهه کول پکار دي چې تقلید څه ته ویل کی تقلید قبول قول غیر بلا دلیل تقلید دې ته ویل کی چې دا چا خبره منل بغیر دلیل نه دې ته تقلید ویل کی مشه دوی چې سوال وکړي امام صاحب مونږ څنګه سوال وکړو په قبر کې پروت دی کنه قبر ته ورزو دغه وي طارق جمیل صاحب دغه دی ویل هغه بل طارق القادری وي ما د شپته کاله علم حاصل کړي نو د څه کېدل چې قبر ته ورشو د امام صاحب مونږه علم حاصل ګناه مړی اوریدلم نه تقلید دا سوال کول د امام سیبنا ګوره دا زمون په خاص کر د عجمو کې تقلید چې کوم دی دا تقلید برای تقلید روان دي تقلید برای تقلید دا مطلب یعنی یو مولانا یو خبر اورید دا غي تقلید وکړو نو یو مولا دی په کې ځان سره یو دوه درې نور کړي نو هغه مخکې بیان کړو نو خلکو دا نور هم تقلید شروع کړو چې تقلید برای تقلید روان څه تحقیق پکې نشته دی ګوره د امام سیبنا تفوس چې کیږي نو هغه امام سیب کتابونه مثال کوم اراج کوم نقل دي د امام سیبنا هغه ته اول قتل پکاره چې هغه په عربی کې او زمو امیان په عربی نه پوي زمو امیان چې زمو مليانوم شاید په عربی نه پويږي ډیر مليانوم د چې هغه په عربی نه پويږي نو سوال په امام صاحب نه بسنګ کوي چې په یو څه پويږي نه نو ته څنګه سوال کوي یو خبره ده دیم دا دی چې ک مثال تر په سوال ته وای چې امام صاحب نو امام صاحب یو کتاب اشتا یو رائے اشتا یو مکتوب څه شی اشتا چې باغ نه سوال وکړو نه هغه نه سوال نه کیږي بل دا چې دا تاسو چې کوم خبره وکړه چې طاهر القادری وغیرہ چې خبر نه سوال کول نو خبر نه خو سوال کول دا خو زموږ وایم چې دیو مخالجین هم دا خبره بد غني چې خبر نه چې سړی سوال وکړي غیر الله نه سوال کول خدا خو شرک دی غیر الله سوال کول او کته چې د مسائل سوال کوو نو مسائل سوال هغه کم دي کې بغداد د بزو هغه پسې کدا دي نه کنیکشن باور سره کنیکټ کو انټرنیټ سیستم بکو کس ترتیب بکو بل شیخ دوی باز عقلی دلایل هم پیش کړي کوي ته چې بیمار شي وای ته ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته نسخه ولیکي بغیر د پوښتنې نه چې لکه دا چیرې ته پکې لیکلي ته ډاکټر نسخه قبلې دا دلیل څنګه دی نو موږ بارس کې یو ډاکټر ته زغه هم چوک شي د معدې ډاکټر ته زو سره هم چوک د معدې ډاکټر کنه اړ یو بیل بیلی څنګه کې ساده تقلید ثابتېږي دا د سي عقلي وجه ذکر کول دا ځکه صحیح نه دي چې دین کې خو اول د نقل تابعداري ده چې نقل د یو شی سپورټ نه کوي یو نقل د یو شی باندې دلالت نه کوي نو عقلي شیزونه باندې فقط هغه شی نه ثابتېږي ځکه دلایل د شرع چې کوم دي هغه سلور دي کتاب الله دی پکې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی اجماع دی او قیاس دی دغه شانتي د نور دلایل کې بس اختلاف هم دي چې قیاس اجماع او د دلایل طبيعيه چې کوم دي نو
عقل باندې شی اول خو اثبات د شي نه کیږي بل دا دی چې که عقلي دلیل مو سره مونږ دا خبر مونږ دې سره ومنو چې که ته بیمار شې نو ته ډاکټر لځې نو او ډاکټر چې کوم دی هغه تعالی نسخه ولیکي نو ته بغیر د څه دلیل نه ته هغه منې مونږ وایو چې نه بغیر دلیل نه ځکه نه منو چې هغه دوايي باندې چې کوم دی یو خو سٹور والا له تاسو کو چې د څه د پاره ده صحیح ده کنه د څه بغیر ثبوت دلیل نه چې سوچات علاج کړي دی هغه اوسم ګرځي مثال تر بیماران دي نو بغیر دلیل نه علاج نه پکار د څه تاسو پکار د چې مثال د دوايي صحیح ده د ډاکټر تحقیق کوم چې دا ډاکټر خده د ډاکټر دغه کړي دی مثال تر د سنه ډیګري حاصله کړې ده اس هر سړی خو پسې خو نه ځو کنه او بل دا چې ډاکټري اصول د سدي چې هغه چې کوم نسخه لیکي نو هغه نسخه به باید د حکومت ذمہواری ده چې هغه نسخه به حکومت نه پروف داغه موجودي هغه د صحت لپاره مضر نه او هغه په مارکیټ کې الاود ال شي نو د څه یو مسله چې هغه مثال ته قران او سنت په هغه باندې پروفي او هغه باندې هغه مارکیټ ته الاود شي نو د څه کښه کچا ومنله د څه مسله کچا ومنله امام صاحب د خلینو ومنله نو دا خو بیا مو منو چې دا صحیح خبره ده ښه شیخ دوی خو چې تقلید نو دوی مثال د ډاکټر ورکوي نو آیا زما مخکې ویل کنه نو که دوی د تقلید سوی دوی په هر مسله کې یو ډاکټر دی غاښي که هوښ شي یو ډاکټر دی تقلید مثاله که معدې درد هم دا یو ډاکټر امام صاحب دی او که پینټسایډ هم دا یو دی دا مثال ځکه صحیح نه دی ټول نه ډاکټر نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې هغه نو لوی ډاکټر په مثال کې بل فرق مثال کې نو ډاکټران صحابه کرام دي نو که زموږ بیماری لاړ شي نو خلک لوی ډاکټر ته دي کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم دی هغه ته باید رجوع کی قرآن او سنت هغه د سړی پورا علاج کوي هغه شفا هم ده او هغه ته پکار دي سړی رجوع کی چې هغه مرض خش بل دین علاوه چې صحابه کرام چې کم دي هغه څنګه مثال تور پر تشریح کړي د خبره هغه سړی ومني نو داسې امام صاحب ته زما په خیال حاجت را نشي ځکه چې هغه ډېر رښتینی خبره ده وګوره شیخ بل دوی مثال ورکوي چې یو سیند دی کنه غاړ سیند را روان دی هغه نه خلکو ویلې به دا کړي ویلې د کور مخې ته ستا ویلې بهیږي او ته بس لیونی خوشي دغه ته سره سیند ته ورخوشي راغلی لیونی دلته به دې سیند کې ولامبه دوی مثالو کې دا ورکوي نو آیا دا ویلې داسې پاکې را روانې که چا پکې بولې کړي اوس را بیا څه کوو یو خدا دې چې د په نسبت د سیند د عقلي مثال ځکه صحیح نه دی په نسبت د سیند وړو نالې وغیرہ کې احتمال د ګندګۍ ډېری او بل د شرعي حکم هم دا چې خاص کر کې د چې 20 فاشرین نه دی وي نو هغه کې یو قطره بولم لاړ چې ټولو بنجس کیږي نو دا احتمال دې باندې بل دا چې غټ د ولې کو صحیح سره دا ولا چې کوم د خو په نه سن خامخ راغلی کنه د خو به صحیح دلیل ثابت شوی چې دا ولا د سن راغلی دا اوس که یو ولا د سن راغلی نه او چرته یو ګټر نه راخوشي دا او تا تاسو کو چې دا د سن راغلی دا نو هغه پس خو نه دی کنه اول به دا ثابت چې دا ولا واقعي د سن دا کنه دا امام صاحب صحیح دی دا ولا مثال دا مثال صحیح دی خو چې داغه د پر سند پکار یو مخرج پکار دی هغه ته قتل پکار دی چې دا ولا واقع د سند کنه اوس او بده دغه سنوم دی د سند او تور باندې د چینی او نوم لیکل دی یا مثال زور پیور بل سنوم لیکل دی دا خو دی باندې خو دا خو 2 نمبري دا خو صحیح خبره نه ده نو شیخ تاسو ویل چې امام صاحب نه موږ ته دوی کوم اجتهادي مسلې پیش کړي دوی بعضې پیش کوي هلکه وایي ته په مانځه کې ولاړې او تا ته رنګ راشي اوس مثال موږ ته دا رنګ راغی نو دا به ته څنګه وې باندې نو امام سره کوم موبایل آیفون سره او سامسنګ سره چې هغه دا مسله حل کړي دا خو اکثر خلک وایي کنه چې مثال داسې د جهاز چې موږ کېږي نه کېږي یا د استنې باندې روژه ماتېږي نه ماتېږي دا شانتې د موبایلونو دا مسلې شو سپیکر مسله شو وایي دا په امام صاحب دا تاسو قرآن او سنت کې وښایي که تاسو تقلید نه منئ نو موږ وایو چې په کوفه کې یا مثال بل ځای کې کم فوټو چې هلته کې امام صاحب تله یا مثال بل نور د مقلدین به تله هلته کې منځونه کول خو دا سنې مسلې دي دوی چې څنګه استنباط کوي د قرآن او سنت نه نو هغه شانتې به څنګه چې نور خلک کوي نو دغه شانتې به استنباط به کوي نور مسایلو کې چې کېږي او دا اجتهاد ماده چې کومه ده د په امت کې دا اجتهاد روان دی هر سړی په خپل وس مطابق اجتهاد کوي هغه شانتې اجتهادونه لکه څنګه چې امام شافعي مجتهد خیر هغه شانتې به نه وي لیکن اجتهاد به روان لکه څنګه چې هغه شانتې محدثین نشته لیکن محدثین اوسم زمانه کې شته دي دا شانتي مجتهدین هم هغه شانتي بنئ لیکن خو مجتهدین هغه د مسائل هغه تفصيلات بیان دا شان بینکونو مسلې دي ټول بینکونو ټول نظام په پاکستان کې په تقی عثماني سي باندې روان دي هغه باندې روان دي چې هغه کوم فتوا ورکړي نو هغه خلک مني نو اوس موږ وایو چې تقی عثماني سي په تقلید خو تاسو نه کوي په کار دي چې امام صاحب ته رجوع کړي چې بینک په مسله کې څه کوو د کې د مسایلو کې څه فتوا ورکړي دا حلال دي که حرام دي دا شان دي استنه متعلق
خلک چې کم دغه دي روزه به ماتيږي کنه ماتيږي نو امام ته په زمانه کې استنه نه وکړه دا ټول مسائل چې کم دا چې کم دغه چې راځي نوازل چې راځي نو دې نوازلو کې پکار دي چې قرآن او سنت هر شي حل موجود دی په قرآن او سنت کې کم راسخین فی العلم دی هغه ته رجوع پکار ده چې هغه د مسلې حل ته بوباس بس شیخ دوی وی چې لکه یو ټماټر والا دی هغه په قرآن او حدیث پوهیږي ټماټر خرڅي فقه حنفي ورته اسانه ده یو کې ساده مسلې دي اوس مثال امام چې جوړې وي خزه به خېستې ده وګوري نو دا مسلې اسانه دي کنه د قرآن او حدیث دا مسلې اسانه دي دا مثال چې دا خبره چې څوک چې ټماټر والا په قرآن او حدیث نه پوهیږي موږ وایو چې ټماټر والا په دغه قرآن حدیث نه پوهیږي هغه په هدايت نه پوهیږي هغه هدايت نه پوهیږي هغه په قذوریم نه پوهیږي هغه په تا شانتي کنز او د نور کتابونو باندې نه پوهیږي بلکې دا قرآن او سنت نوم ګران کتابونه دي دغه مخلوق لیکل کتابونه دي هغه ډیر مغلقات پکې ذکر کړي دي د عبارتونو راوړي چې هغه باندې مليان نه پوهیږي نو پاتله اهمیان نو څنګه چې تاسو امام سے پسې بسنګ روان شي سړی دیو چې نن سبا وي مونږ روان یو د سي روان دي چې یو عالم راشي هغه د امام صاحب د خبرې یو تشریح وکي هغه منسوب خبره اگر که سند ثابت هي کنه او بس امام صاحب پسې تړي او یو تشریح وکي دا د امام صاحب مذهب دی نو دی هغه پسې روان شي نو د دې پسې دا ټول څومره اسانه خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د سی ویلي پښتو کې یو سړی ته یو ټماټر والا ته وای کاغه پښتو نه پويږي او پښتو جيبي نو بس بیا خو د سړی نه بیا قلم پورته شوی دی او دا بیا د شریعت مکلف کړي نه دي ځکه چې دا نه په خپل جبه پويږي او نه دومره نه پويږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي په عام ساده خبرونه پوهیږي نو دا شرع کې دی باندې تکلیف نشته دا مکلف نه دی محترم ورونو منګه د تقلید په مسله باندې دا پودکاسټ شروع کړی وو نو بعضې سوالونه چې هغه د عوامو او د خواصو په ذهنو کې پرتې دي هغه به موږ د شیخ صاحب نه کوو شیخ صاحب ګوره تاسو وایئ چې تقلید موږ نه کوو نو تقلید چې نه کوو یا ته چې دا حدیث وایي چې دا حدیث صحیح دی دا حدیث حسن دی نو ته هم تقلید کې دا حدیث حسن او صحیح دا تقلید نشو جزاکم الله خیر واحسن الجزاء دا خلکو د اعتراضات دي چې مثال تور ته اصول حدیث چې منه چې د خلکو د محدثینو کم جرح دي دا چې تقبلینو دا و تقلید دي اصل کې مونږ وایو چې دی باندې کم تعریف د تقلید دی هغه خو نه صادقيږي دا تقلید ذکر دی چې د محدثینو کوم خبره چې ثبوت ته نه رسیدلی او چاته عاصي ضعیف ویلي نو د په اتفاق د محدثینو دا مونږ نه منو دا محدثین اصول د سیخ دي چې جرح مبهمه به نه قبليږي چاته ضعیف ویل دغه د لپاره به وجه بوي یو خدای د چې د دلایل باندې بنا ده خبره ده تقلید نه ده بل دا چې د خلکو گواهی ده او گواهی چې چا د لپاره کې نو د تقلید نه کوي نو د عدالتونو کې د خلک به د ټول یو بل مقلدین شي صحیح ده دا څوک چې د بچا باندې گواهی کوي چې دا معول دي چې د غلا کړي دا معول کوي چې د دروغ ویل دي هغه خپل مشاهده ذکر کوي او داغه د مشاهده داغه لپاره دلیل ده نو دا دلیل ده بل دا چې په اصول حدیث باندې علماء او دلایل ذکر کړی دي الله رب العالمین قران کې فرمایلی دي ولا تقف ما ليس لك به علم ته خبر بس مورزه چې هغه باندې است علم نه سیده دا شانتي الله رب العالمین فرمای ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا کله چې یو فاسق تړي تاسو ته خبر راوړي نو داغه تحقیق وکړي معلومه شوله چې د فسق او د عدم فسق به معلومه کنه اول کې نو دا د آیتونو معلومیږي د نبی صلی الله علیه وسلم بئس اخو الاشیره د یو کس راغی هغه ته لپاره د خبره کړي دا شانتي نور خبر نبی صلی الله علیه وسلم کړي د جرح قران کې هم الله رب العالمین قل یا ایها الکافرون کافرون باندې دا جرح کړی دا اولئک هم الفاسقون دا خسان فاسقان دي او دا جرح چې کوم د قران او سنت د ثابت دي دا تقلید نه دي او کوم شي چې قران او سنت ثابت دي تقلید نه ویل کیږي دا بار بار مونږ دا خبره ذکر کوو بلکې دا جرح شي الزامي خبره ده کدا تقلید شي نو بیا امام صاحب هم د خلکو جرح منلي وای هغه په نسبت باندې هر څه صحیح وسه نه هغه به وای چې د امام صاحب الله دا قولم نقل دی جابر جوفینه غټ کذاب ما نه لیدل نو ول امام صاحب تقلید کړي دغه شانتي نور چې کوم دی عطا ابن ابي رباح نه خسړې ما نه لیدلې نو دا ول دا تقلید شو کدا تقلیدونه شي نو دسی بیا د امام صاحب مقلد شو د امت ټول مقلدین شو بلکې صحابه کرام کوم چې مثال تور مجتهدین صحابه دي عبد الله بن عباس او د خلکو ول دی د رواتو تحقیق نه کړي دي په اجماع د امت سره په اتفاق د امت سره د تقلید نه ویل کیږي دا سي خلکو دوکه ده شیخ صاحب ستاسو خبره مطلب دا دی چې مطلب حدیث سره سند ذکر شي نو دا سند مشاهده شولا مشاهده دلیلی نو کوم مثال تاسو دا مقصد دی چې لکه بی دلیل خبر کوم منودلې نو موږ معلقات د بخاری منودلې یا په نور منودلې چې هغه موږ نه منو مطلب دا چې موږ تقلید په دې مسله کې نه کوو شیخ بل دوی دا اعتراض کوي کنه چې ګوره تاسو د زمونږ فقه او د ته محتاج استئ کې تقلید مخلید نه کوي زمونږ فقه هدايه مدايه تاسو به دغه کې په مدرسو کې پڑھاو کیږي تاسو تدریس کوي
کوي هماغه نه تاسو زده کوئ که هغه زده کوئ زمونږ پیښ شوی موږ ته هم یو موږ نه زده کوئ بس بېرته موږ باندې سبا رځونه کوي دا تقلید نه څه ده دا خبره کول چې که تاسو د چا کتاب ویل دا د هغه تقلیدي او د چا کتاب تدریس کول دا د هغه تقلیدي نو بیا د خلک په مدارسو کې د ابن سینا مقلدین دي ځکه چې منطق خو هغه لیکلی دی که نه دا خلک چې هغه پسې روان دي بیا د متنبي تقلید کیږي ځکه چې اشعار خو هغه لیکلي متنبي دیوان متنبي هغه کتاب لیکلی دی چې هغه د نبوت دعوه کړې وه اکثرو خلکو په نسبت باندې نو هغه یو داسې فاسق سړی دی د هغې کتاب په مدرسه کې ویلی کېږي نو دا د دې خبره دلیل نه یو کتاب په مدرسه کې ویل دا د دې خبره دلیل نه دی چې موږ د هغې تقلید کوو بل تقلید موږ بار بار تاسو ته ویل چې تقلید په معنا ځان پوهېږو تقلید بې دلیله خبرې ته ویلې کېږي نو که چېرته یو ملا په هدایه موږ وایو یا مثال کې تو نور کتابونه موږ وایو هغې چې کوم بې دلیله مسله وي هغه په جرأت سره رد کوو د هغې کې مونږ د چا نه یریږو هم نه چې هلکه د صدر صاحب به ما وباسي یا وفاق المدارس نه به زه خارج شم یا زما مدرسه به بین شي یا طالبان به راله نه راځي د خبرې پروا مونږ نه کوو بلکې ښه په جرأت سره د قرآن و سنت دفاع او د هغې باندې رد کوو او دا کتابونه دې وجې نه وایو چې دا کتابونو کې چې کوم دغه دي کوم خطایانې دي کوم دغه دي هغه خلکو ته وښایو او هغه طلابو ته ښکاره کړو کوم د صحیح مسلې باندې چې کوم دلیل هغه خلکو ته وښایو دوی باندې نه وایو او نفس کتاب ویل دا د چا تقلید نه دی ځکه چې د هغې مثالونه ما تاسو ته پیش کړه کنه نو ډېر کتابونه د فلسفې کتابونه ویل کېږي نو دا فلسفه د چا لیکلې ده د ټول د یونانیانو د کفارو دغه لیکل شوی دی بس د هغو تقلید به لازم شي بیا شیخ بل مثال دوی په کتابو کې لیکلي چې دا مفتابهي فتوا ده او دا غیر مفتابهي ده نو دوی موږ ته همیشه دا تانه راکوي چې تاسو زموږ دا مسلې نه منئ نو یو طریقې سره خو دا غیر مقلدین دوی هم دي که دوی چې دا غیر مفتابهي ده غیر مفتابهي ده چې لکه دا بې دلیله ده یا دلیل کمزوری دی دلیل په لحاظ باندې دا صحیح نه ده دا موږ نه منو دا کومه چې مفتابهي ده دا منو ایم دا کار دوی هم کوي که نه چې موږ یې کوو موږ ته بس ستا به اجر ورکوي زموږ یې نه ورکوي دا دیو اکثر خلکو ته کله چې یو مسله مونږ وړاندې کړو چې ګوره ستاسو فقه کې دا یو مسله راغلې ده او په دې باندې ګوره دلیل نشته او تاسو وایي دا غیر مفتابهي قول دی دا څه شی دی غیر مفتابهي قول نو که داسې خبرې غیر مفتابهي قول دی دې ته ویل کېږي د دې په دغه کې یو معیار نشته چې مفتابهي او د غیر مفتابهي څه معیار د دې په دغه کې نشته دی بل دیو چې کوم دی دیو هر دغه ته هر هغه خبر چې د خواهش سره موافق وي هغې ته د مفتابهي وایي ولې زه تاسو مثال پیش کوم امام صاحب ویلي دي چې په طاعت باندې اجرت اخیستل دا ناروا دي دا اوس د امام صاحب خبره ده د امام صاحب خبره په ټول نه هغه د مذهب کې ټول نه اعلی خبره ده خو څه چل دی د امامتو باندې بیا پیسې بندي شي په ختمونو باندې پیسې بندي شي دغه شانتې په نور د کاروبارونو تعویضونو باندې پیسې بندي شي دوی چې د غیر مفتابهي د معیار د مفتابهي او غیر مفتابهي موږ ته ښکار هغه صاحب دا ده چې د کوم ځای کې چې فایده نو هغه به مفتابهي او کوم ځای کې فایده نه غیر مفتابهي دا بل مثال تاسو ته وایم امام صاحب په نسبت باندې ځمکه په اجاره باندې ورکول ناروا دي اجاره باندې ناروا دي اوس ټول احناف خپل ځمکې چې کوم دی هغه په اجاره ورکړي ولې د امام صاحب خبره پرېښې ولې د مفتابهه نه ده نقصان دی کنه امام صاحب په نسبت باندې انډه خرڅول چې کوم دی دا ناروا دي ټول حنفي دکانداران خرڅوي ولې د غیر مفتابهه قول شوی دی ولې فایده نشته دی دنیوي فایده چې کوم شي ملحوظ وي نو هغه به مفتابهه قول نو دا صرف د خواهش تابعداري د اصلي د خلک د دین نه اړولو لپاره یو ذریعہ جوړه کړې ده دا تقسیمات چې کړي د مفتابهه ده او د غیر مفتابهه ده دا د اصحاب تخریج قول دی او دا د مذهب فی المجتهد قول دی دا تقسیمات دي صرف خلک ازغلول لپاره کړي دي کنه نور دې کیسه حقیقت شیخ اصل کې زما په دې کې دا مقصد دا و چې دوی زموږ باندې رد کوي کنه چې لکه دوی تقلید نه مني او زموږ د مولیانو بې دلیله خبرې مرد کوي او چې د دوی کله د خېټې مسله راشي نو دوی هم دا کوم کار چې موږ کوو دوی د خېټې لپاره کوي او موږ یې د الله رضا لپاره دوی چې لکه دا غیر مفتابهي ده نو معنی دا چې لکه دا غلطه چې غلطه ته هم غلط وي چې ورته غلط وایم بس هغې بس دوی باندې بیا وربل شي دغه سوال پیدا کیږي چې ګوره ته چې دی یو خبرې ته غیر مفتابهه وي او بل ته مفتابهه معیار څه شي معیار خو دقه به دلیل اقا خبره ته زموږ رالی دغه خبره مونږ کوو چې ګوره خو دلیل چې کوم ځای کې راشي بیا ګوره خبره منع که نه دلیل بیا پرېږده خبره بیا ته که غیر مفتابهه وي او که نه وي بغیر د مفتابهه او غیر مفتابهه نه خبره پرېږده دا خبره به زمونږ ده نو دوی اوس مونږ ملامته کوي ستاسو خبره چې ستاسو باجر ورکوي او زمونږ دا نه ورکوي بل شیخ صاحب دوی خو دا دعوې دا کوي چې امام صاحب موږ منو او هغه تقلید کوو دا خلکو باندې لازم کړی دی خو موږ ته داسې مسلې معلومې دي د عقیدې مسلې چې دا ظالمان په هغه کې امام صاحب یې بیخي چورلټ پرېښی دی لکه اوس مثال د استوا په مسله کې بعضې نورې عقیدې د وسیلې په مسله کې سماع الموته کې امام صاحب څه عقیده ده د دیوبندیانو د بریلیانو صوفیانو پنجپیریانو څه عقیده ده شیخ د
عقیده امام صاحب عقیده چې کومه ده کوم چې منقول ده په کتابونو کې لکه فقه الاکبر کې هغه لیکلي ده نو هغه تقریبا د اهل سنت والجماعت عقیده ده صحیح عقیده ده په باب د اسماء او صفات کې خاصتا هغه دا ویلي دي چې الله په صفاتو کې نه به تعویل کې نه به تعطیل کې نه به تشبیه کې او نه به تمثيل بیانې لکه استوا ټول خبرو دغه ده چې مثال الله رب العالمین کوم ذکر دی نو امام صاحب عقیده ده چې الله رب العالمین عرش ته پاسه دی دا قدرت هر ځای کې موجود دی دا د امام صاحب عقیده او دا صحیح عقیده ده اوس د احناف عقیده څه ده اوس نن زمانه کې څوک چې امام صاحب ته منسوب خلک دي دا ټول عقیده ده چې نه الله رب العالمین په هر ځای یعنی د امام صاحب سره په عقیده کې تضاد او داسې تضاد چې د یو بل ته امام صاحب په شانتي عقیده څوک لري دی هغه ته مشبهه وي تقریبا تکفیر ته نږدې کوي او څوک چې د امام صاحب په شانتي عقیده د جزو په شانتي عقیده لري هغه ته امام صاحب کافر وي لکه د کفر او د اسلام فرق د جزو په عقیده کې او د امام صاحب په عقیده کې امام صاحب خپل ویل دي چې څوک چې دا نه وایي چې الله رب العالمین په عرش نه دغه سره کافر دی داسې صفه خبره کړې ده نو د اسلام او د کفر فرق دی د جزو په عقیده کې د امام صاحب عقیده کې دغه شانتي نور مسائل په باب د وسیله کې لکه امام صاحب د مکروه غنل د هدايه کې لیکلي دي په زوات فاضله باندې دغه وسیله نیول د مکروه غنل ده دغه شانتي کراهت تاغو په نسبت باندې تحریم باندې دلالت کوي د اتفاقی خبره ده بل دا چې امام صاحب په سماع موته کې امام صاحب چې مړ نه اوري صحیح او دی و چې اوري دغه شانتي نور مسائل دي چې هغه کې ټول صفات کې لکه یت په باره کې دغه شانتي قران کې چې کوم وجه صفات راغلي ده الله رب العالمین دغه شان نور صفات چې راغلي دي ټول کې دیو د امام صاحب په مذهب باندې الټا روان دي جزاک الله محترم ورونو تاسو ول تقلید په موضوع باندې خو ډیره یو درنه موضوع ده چې په کار دی موږ په دې باندې یو سل غنټه تاسو ته به سوکو د دوی د خاري خبري هغه نقد او تناقض تاسو ته موږ پیش کو خو بس بعضي وخت کې وخت کمی موقع ډیره ني ان شاء الله وختن فوقتن موږ په دغه موضوعات باندې ملګرو د لپاره خبري کو او غواړو چې ملګرو هغه ذهنونه په دې مسلو باندې خلاص شي خاص کر هغه عوام ملګري هغه د سکول یونیورسيټي ملګري چې هغه صفه ذهنونه لري هغه د مسلې نه مني ان شاء الله انده به یو بل موضوع باندې خبرې کوو شیخانو سره هغه وخت پورې شیخ صاحب جزاک الله خیر جزاكم الله خير واس Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.